سلام و وخت مو په خیر. نن سه شنبه د روان لمریز کال د سور 10 نیټه ده. تاسو د مشرانو جرګې له ټلویزیون څخه د دې مهال خبري ټولګه ګورئ. ټولګه د مهمو خبرونو په سرټکو پیلوو. د لویې جرګې کمیټو ته مشران ټاکل شوي. د مشورتي لویې جرګې مسؤلین وایي د کمیټو مرستیالان او منشیان یې تعین کړي. د عملیاتو غوښتنه کوي. د کندوز اوسیدونکي وایي حکومت دې په دې ولایت کې عملیات پیل کړي. او د تیلو صادرول به ونه دروي. ایران وایي دوی له نورو لارو تیل صادروي چې واشنګټن پرې نه دی خبر. اوس هم پوره خبرونه. زه میرویس سلامزوی یم. د افغان سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې تر پرانیستلو یوه ورځ وروسته د یادې جرګې د 50 کمیټو مشران او منشیان ټاکل شوي. مشورتي لویه جرګه چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر غني په حضور سره پرانیستل شوه، د مراسمو په لړ کې د مشورتي لویې جرګې لپاره جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف رئیس وټاکه. د سولې مشورتي لویې جرګې د 50 کمیټو مشران او منشیان وټاکل شول. دغه جرګې هر کمیټه چې 80 غړي لري د سه شنبې په ورځ د مشرانو او منشیانو ټاکل کېدو پروسه ترسره شوه. ولسمشر محمد اشرف غني تیر ورځ د جرګې د پرانیستي په مراسمو کې عبدالرب رسول سیاف د جرګې د مشر په توګه وټاکه. د جرګې د مسؤلینو په وینا د جرګې د رئیس مرستیالان او منشیان د ټاکنو له لارې ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې وای، پرون رښتیا هم باید اداري هیئت ټول بشپړ شوی وای چې متاسفانه ونه شو. خپل دلایل لرل. د برګزارۍ کمیسیون اعضا دوه ډوله پکیج جوړ کړی و چې د معاونینو لپاره هم پکیج جوړ کړی و او د منشیانو لپاره هم جوړ کړی و. نو چون دلته د ولس استازي راغلي وو، د دوی لپاره دغه پکیج د منلو وړ نه و. دلته د ولس د خپلو رایو مظهر وکړو او دوهم دا شی په اثبات ورسوله چې جرګه نه سانسور کیږي. د جرګې اعضا د ملت استازي دي، دوی تحمیلي کسان ونه منل چې دا واقعا هم د خوشبختۍ ځای دی. نو په دې خاطر چې دوی هغه ونه منل شول، نو د انتخاباتو لپاره نن موږ تاسې همدغه لحظه انتخابات لرو چې ولس به دغه استازي اعضا به په خپله معاونین وټاکي او منشیان به وټاکي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخل هم وایي چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یادو کمیټو عملاً کار پیل کړی دی. هغه وویل چې په عین وخت کې کمیټو خپل کار هم پیل کړی او بحثونه پر روان دي. د جرګې پر هغه اصلي اجنډا باندې به خبرې کیږي چې د چهارشنبې ورځې په دغه موضوعات د مهالویش په اساس راټولیږي. نوموړي زیاته کړه چې د یو خاص نظم له مخې د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې چارې مخته روانې دي. د افغان سولې په اړه مشورتي لویه جرګه تیر ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانیستل شوه. د جرګې د جوړېدو چارو د کمیسیون د مشر محمد عمر داودزي د معلوماتو له مخې په دغه جرګه کې 3200 تنو ګډون کړی دی چې 300 تنه یې مېلمانه او پاتې غړي دي. په دغه 4 ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. ولسمشر غني تیر ورځ وویل چې د جرګې د ګډونوالو دنده د سولې تعریف دی او دا چې طالبان سولې ته چمتو دي که یا وخت به یې ځواب ووایي. دا د سولې مشورتي لویې جرګې خیمه ده. دلته د ټول افغانستان له بیلابیلو برخو څخه 3200 کسان راغلي دي. دا جرګه د افغانانو ترمنځ د سترې ملي اجماع د رامنځته کېدو په معنا ده. د سولې مشورتي لویه جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکړي چې له طالبانو سره د سولې بهیر څنګه مخکې یوسي. د افغانستان د خبریالانو د همغږۍ کمیټې د 10 وژل شویو خبریالانو په لومړي تلین کې د جګړې او لښکېلو غاړو وغوښتل چې د خبریالانو امنیت ته دې پاملرنه وکړي. تیر کال د سور په 10 په همدې ورځ 9 خبریالان د کابل ښار ششترک سیمه کې په ځانمرګي برید کې ووژل شول او په همدې ورځ په خوست ولایت کې د یوې خصوصي رسنۍ سیمهیز خبریال هم ووژل شو. تیر کال د سور په 10 نیټه په همدې ورځ 9 خبریالان د کابل ښار په ششترک سیمه کې د ځانمرګي برید ښکار شول.
په همدې ورځ په خوست کې د یوې خصوصي رسنۍ سیمهیز خبریال احمد شاه هم ووژل شو. د سه شنبې په ورځ د 14 چې دغه وژل شویو خبریالانو له لومړي تلین سره برابر ده. د خبریالانو همغږي کمیټه وایي په افغانستان کې له رسنیو سره د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دغه کمیټې په یوه خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان جګړې لهکېلو غاړو غوښتي چې د خبریالانو د امنیت په اړه د جدي پاملرنه ولري. د دې کمیټې د غړو په اعلامیه کې د جګړو اصلي قربانیان خبریالان یاد شوي او د سولې په برخه کې یې له هرې هلې ځلې ملاتړ کړی او د رسنیو په برخه کې یې د ازادۍ غوښتنه کړې ده. د لسو وژل شویو خبریالانو تلین په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه هم روانه ده چې شاوخوا 3000 کسانو پکې د سولې لپاره د لارموندنې په تړاو ګډون کړی دی. د افغان خبریالانو په اعلامیه کې راغلي دغه جرګې ګډونوالو د خبریالانو غوښتنو درناوی کړی په ځانګړي ډول د بیان ازادۍ ته چې دوی په خپلو تصمیمونو کې ورته ځای ورکړی دی. د وژل شویو خبریالانو د کورنۍ په اړه نه پاملرنه هغه نیوکې وې چې د خبریالانو د همغږۍ د کمیټې په مراسمو کې ورته یادونه وشوه. د دې کمیټې غړو یو شمېر ځانګړي کړۍ په دې تورنې کړې چې د وژل شویو خبریالانو په نوم له کورنیو او بهرنیو مؤسسو مرستې اخلي خو هغوی ته نه رسیږي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه مرستې باید د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره په مستقیم ډول وشي. د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته پر وخت نه رسیدل او هغوی ته پر وخت معلومات نه ورکول د دې خبریالانو له نورو غوښتنو څخه وي. تیر کال د افغان خبریالانو لپاره تور کال وو. په دغه کال کې شاوخوا 100 خبریالان او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. د خبریالانو مرکز له دې وړاندې اعلان کړی و چې د اسلامي دولت داعش نومې ډلې لخوا 14 خبریالان د طالبانو له لوري 2 او د نامعلومو وسلوالو له لوري په افغانستان کې 15 خبریالان وژل شوي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم خبریالان د افغانستان د تاریخ مستند جوړونکي بللي دي. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ویلي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د فاریاب په شیرین تګاب ولسوالۍ حمله وکړه چې په نښتو کې 8 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نورې ټپیان دي. ښاغلي یورش زیاته کړې چې افغان ځواکونو او ملکیانو ته په دغه نښتو کې زیان نه دی رسېدلی. هخوا وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه کوي او وایي د تیرو 5 کلونو راهیسې د طالبانو له لوري له خپلو سیمو کډوال شوي ځمکې او حاصلات طالبانو قبضه کړي او دوی په کرایي کورونو کې ژوند کوي. هغوی ویلي چې که حکومت یاده سیمه امن کړي دوی چمتو دي چې د خپلې سیمې امنیت په قومي ځوانانو وساتي. د کندوز چارواکي وایي د پلان له مخې به د کندوز په اقتیپې بازار سربیره نورې سیمې هم د طالبانو له شتونه څخه پاکې کړي. د کندوز قلعهزال ولسوالۍ اقتیپې ښار چې د کال اوږدو کې څو ځلې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لاس په لاس شوي چې خلک یې له ګڼو مالي زیانونو سر ټکوي. خلک وایي له سیمو یې کډې نور سیمو ته وړي. غوښتنې یې دا دي چې حکومت دې عملیات وکړي او د دوی سیمې دې بیرته له طالبانو ونیسي چې پر وینا یې یادې سیمې به له نیولو وروسته خپله ساتي. 15 کاله کېږي چې موږ د اقتیپې د بازار څخه راورسوي یو. زموږ مځکې و هر څه د طالب په لاس کې طالب یې دغه کړي دی او حاصل ورځی خوري. موږ دولت ته دا قدر کې همکاري وکړي چې د بازار ونیسي موږ ته. موږ خپله ساتو خپله دغه کوو چې خپل مځکې او خپل شیان موږ لاس ته راسي. 15 کاله کېږي چې د دې دولت طالبانو د ځایه راورسوي دوی راغلي وو. دولت وسایې ته موږ د دولت څخه غواړو چې دغه وکړي عملیات وکړي اقتیپې ښار ونیسي عملیات وکړي دې ورته اقتیپې ښار ونیسي موږ ته دې حالات راکړي چې موږ خپله بیا خپل غم خپله وخورو بیا موږ دې حمایه کړي چې موږ بیا خپله منطقه خپله ساتو. د کندوز امنیه قمندان منظور ستانکزی مني چې ځواکونو په دغه ولایت کې دفاعي جګړې مخ ته وړلې او اوس یې بریدیزه جګړه د طالبانو پر وړاندې پیل کړې خو ډاډ ښیي چې د اقتیپې د حکومت له لاسه وتلې سیمې به بیرته له طالبانو نیسي او امنیت پکې ډاډمن کړي.
فعلا خو داسې ګورئ تاسو شاید حال یاستئ چې فعلا قواوې په حالت تعرض کې ځکه په دفاع حالت نه موږ اوس ځکه دښمن سپین سترګی ده او دغه ساحه موږ د بازار د غواړو چې تشکیل پاکاري وکړو خلک راسي خپله نورمال زندګي ورکړي ځکه ولس هم دا غواړي او ولس هم ملاتړی ده دې نظام په دې خاطر باندې په سهار دا وایم چې دا کار کوي کوم بازار دا پاک دی دا پاک سي د خلک خپل نورمال زندګي دا ساو پاکي د نورمال زندګي ورکړي دا یو واضح خبره ده ولس ملاتړ کوي خپل دولت نه دا یو لوی لاسته راوړنه ده د نظام لپاره چې ولس ولاړ ده ولس هغه حقایق درکړي دي د چا په لمسون باندې اوس نه تېروځي هغه په دې پوهېږي چې دا دولت د دوی ده او دوی د دولت دي همدا وجه ده چې ولس دغه ملاتړ او دا د موږ د دولت لپاره یو لوی لاسته راوړنه په دې شرایطو کې همدغه ده. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې ژر به په اقتیپه کې د طالبانو پټن ځایونه هدف وګرځوي او له سیمو به یې په شا وتمبوي. عام خلک وایي د قلعه زال ولسوالۍ پر 90 سلنه خاوره طالبان حاکمیت لري او خلک یې نورو سیمو ته کډه شوي دي. د بغلان اوسیدونکي وایي د لویه جرګې په ترسره کېدو افغانان نور هم سولې ته نږدې کیږي. په کابل کې د سولې په اړه د لویې جرګې په پیل سره د بغلان اوسیدونکي وایي چې له ولایتونو تللي کسان د افغانستان شموله او هغه موضوعات تر څېړنو لاندې ونیسي چې په افغان سوله مستقیم تاثیر لري. د بغلانیو هیلهمندي سولې ته ځکه ډیره ده چې پر وینا یا 13 کلنۍ جګړې د سلګونه کسانو د وژل کېدو ترڅنګ په ټولنو کې افغانان یو له بل څخه زړه توري کړي او د نفرت دیوالونه د یو واحد ملت ترمنځ درولي. لویه جرګه د زیات شمیر سیاسیونو او ځینو حزبونو له تحریمونو سره سره نن په کابل کې پیل شوه خو بیا هم دا ولس هیلهمندي زیاته دې ته ده چې د لویې جرګې په ترسره کېدو سره افغانان سولې ته نږدې کیږي او د بغلانیو غوښتنې شته چې له ولایتونو دغې جرګې ته تللي کسان دي د افغان سولې په اړه یو واحد تصمیم ونیسي او د ځینو سیاسیونو د سیاسي ګټې لپاره دې پرېکړې نه کوي. تنها ای که میگن بغلان نارام است من میگم کل افغانستان نارام است. باید از اینا که میرن در سطح افغانستان گپ بزنن در سطح قشلاق و قریهشون اینجا خوشحالوالی وجود داره دیگه ارگانا وجود داره این دولت گپ بزنن دیگه ما از این وکلا کسایی که رفته در لوی جرگه اشتراک کرده به نمایندگی مردم بغلان اینا باید از به سطح آرامی افغانستان گپ بزنن که خداوند بخواه در وطن ما یک صلح آرامی و امنیت بیه. این صلح به خوبی ولایت بغلان باشه نه به بدیش با آنکه این به خاطر سیاست پردازی های کلانان نشه که مردم غریب بیچاره که رای دادن به این اشخاصی که اعتماد کردن بالایشان همو اعتمادش دست بده و با همو کارهای سابق واری باز هم شود در کشور. بغلاني ځوانان وایي ډنډ غوري د بغلان د مرکز په لخمري اړوند سیمه ده خو کلونه کېږي چې طالبان پکې واکمن دي او د شتون له امله خلک له ستونزو سره مخ شوي نو اړتیا ده چې په جرګه کې د تیرو 1300 کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ترڅنګ د ولس پر راغلي کسان د سیمو د امنیت موضوع هم یاد کړي. مدت 3 سال شده که در این مخالفین است هیچ در اینجا نه کدام تمدن کدام پیشرفتی و کدام موضوعی در اینجا نیست. مخالفین چون در اینجا فقط خواسته های خود برآورد میکنن و این مردم در ظلم و استبداد و در شکنجه خود قرار میدن. یعنی دستاورد هایی که مردم ولایت بغلان داره ایرا قربانی صلح نسازن یعنی صلح تایی که به نفع مردم باشه به ضرر مردم تمام نشود. مشورتي لویې جرګې ته ځکه بغلاني هیلهمند دي چې د قومي مشرانو په خبره د 13 کلن جنګ اور هیڅوک بې داغه نه دي پریښي او د سلګونه افغانانو د وژلو ترڅنګ د دې ولایت یو شمېر خلکان تر مرګه د خپلې کورنۍ له دیداره بې برخې کړي او د نفرت دیوالونه یې په افغاني ټولنه کې آباد کړي دي. چې له 1000 کسان نه زیات موږ د من قوم ته نه هلته شهیدان ورکړي او دا به رسېږي په زرګونو کورونه به د موږ خارج نړۍ ته لوڅې پښې او سرتوره تلي او د هغوی سرنوشت به نن څه وي څوک ایران کې څوک پاکستان کې څوک ترکیه کې څوک اروپا کې چا ته څوک پناه ورکوي څوک یې نه ورکوي د چا زوی دلته پاتې ده د چا قبر دلته پاتې ده د چا لور پاتې ده څوک چا زوی ته پلار پاتې ده پلار د زوی جنازه نه لري زوی د لور نه لري د ورور نه لري نو دا کوم شیان چې موږ وګورو دا ټول د موږ د تعجب او د تعصب وړ دي او د ترحم وړ دي موږ نور جنګ نه غواړو. د بغلان اوسیدونکي وایي د تیرو 1300 کلونو جګړو یې نښتري قامتونه نړولي او دومره یې ځپلي چې د سولې د راتګ هر اقدام ستایي خو په هغو سیاسیونو هم نیوکې لري چې د افغان سولې په اړه یې ماسکو کې ګډون کړی و خو د کابل لویه جرګې د سیاسي هدف په خاطر تحریم کړي او ګډون یې پکې نه دی کړی. له یوې لنډې دمې وروسته بهرني خبرونه.
د بیان ازادي دې ته ویل کیږي چې خو ته ښه او بدو ته بد وویل شي او حق ویل لوی عبادت ده. داناترین مرد کسی است که دانش مردم را به دانش خود جمع کند. ښه راغلاست. دا هم بهراني خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان پوځ باید د هغو تورونو په اړه شواهد وړاندې کړي چې ویلي دي دغه غورځنګ د افغانستان او هندوستان له استخباراتي ادارو څخه مالي مرستې ترلاسه کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د پوځ تورونه په پاکستان کې د میشتو پښتنو پر وړاندې د پروپاګند برخه بولي او د پاکستان له پوځه غواړي چې د هغو تورونو په اړه د ثبوت او شواهد وړاندې کړي چې دغه غورځنګ د دوو هیوادو له استخباراتي ادارو څخه مالي مرستې ترلاسه کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د پوځ تورونه په پاکستان کې د میشتو پښتنو پر وړاندې د پروپاګند برخه بولي او د پاکستان له پوځه غواړي چې د هغو تورونو په اړه د ثبوت او شواهد وړاندې کړي چې ګواکې دغه غورځنګ د دوو هیوادو له استخباراتي ادارو څخه مالي مرستې ترلاسه کړي دي. د دې غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ له پیل راهیسې دا ډول تورونه پورې کړي خو هیڅ کله شواهد نه دي وړاندې کړي او دا لومړی ځل نه دی. د دوشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور په یو خبري غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخاطب کړ او پوښتنه یې وکړه او ویل چې په 2018 میلادي کال کې د مارچ په 22مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ د اعتراض د جاري ساتلو لپاره د افغانستان استخباراتي ادارې پیسې ورکړي. همداراز د پوځ ویان زیاته کړي چې په اسلام آباد کې د لومړي اعتراضي غونډې لپاره د هندوستان هیواد پیسې ورکړي خو معلومه نه ده چې دغه پیسې دوی ته څنګه رسیدلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې د جګړې پلوي نه کوي او نه هم د پاکستان د ماتېدو غوښتنه کوي بلکې د پاکستان له اساسي قانون او بشري حقونو سره سم د پښتنو لپاره برابر حقونه غواړي. د منظور احمد پښتين په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ پولیس او استخباراتي ادارې د پښتنو په هدفي وژلو یرغمل تختولو زورولو او تاوتریخوالي رامنځته کولو تورنوي. دغه تورونو په خاطر د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ مشران او پلویان وخت ناوخته زندان ته وړل شوي او له بېلابېلو بندیزونو سره مخامخ شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان امنیتي ادارې بېځایه په ناقانونه کړنو تورنوي. حکومت ویلي چې د پښتنو سیمو د امنیت له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیې او پراختیایي چارو په برخه کې ګامونه اخیستي او لا هڅې کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي. د نوموړي په وینا چې ایران له 6 نورو لارو هم تیل صادروي چې له دې لارو واشنګټن خبر نه دی. روحاني زیاته کړې چې باید تیل صادر کړي او پرې نږدي چې د امریکا پریکړه عملي شي. څو ورځې وړاندې د ایران مشر آیت الله علي خامنه‌ای هم ویلي و چې هیواد یې هر څومره تیل چې وغواړي صادر به یې کړي. واشنګټن د اپریل په 22مه اعلان وکړ چې د می تر 2 وروسته به هغه معافیت تمدید نه کړي چې ځینې هیوادونه له ایرانه تیل وپلوري. واشنګټن ویلي دي چې د ایران د تیلو صادرات به 0 ته ورسوي. امریکا د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی که د می له لومړۍ نیټې وروسته تیل واخلي له بندیزونو سره به مخامخ شي څو دغه هیواد د توغندیو له ازمایلو لاس واخلي او اټومي پروګرام یې ودروي. اوس هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات. درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه.
تر بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې.